کوم سړی یا خاوندان چې دا نښې ولري نو هغه به خیانتګر وي او خپلې ښځې سره به خیانت کوي. د خاوند دا نښې بې پروا مه ګڼئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ویډیو له مخې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د خیانت ځینې ښکاره نښې نښانې لکه د زمري او هوسۍ د دښمنۍ په څېر واضحوي. په دې ویډیو کې تاسو ته هغه نښې نښانې شریکوم چې خاوند پورې تړلي دي، خو که خاوند مو په دې نښو کې یوه نښه لرله نو ضروري نه ده چې ډیره جدي وګڼئ، مګر که چیرې زیاتې خامۍ پکې ولیدل شوې نو ضروري مخه ونیسئ، هسې نه په بیلتون مو بدلې شي. اول، پټ کارونه. ځینې سړي له خپل موبایل سره ډیر حساس وي او همیشه یې سخت پاسورډونه او کوډونه ورچولي وي. که زنګ ورته راشي ستاسې په موجودیت کې نه اوکې کوي او که ورسره خبرې کوي غږ یې ورو کوي یا شماره یې دویم کس یعنې خپل مېرمنې ته نه ښکاره کوي. له ډېرو ښځو سره یې خاوندان دا ډول کارونه کوي چې دوی په سترګو ویني، ځکه په دې غږ نشي ورته کولی چې هغه ځواب نه ورکوي او دې خبر ته یې چندان اهمیت نه ورکوي. دویم، له مور سره چلند. که چیرته یو نارینه یعنې خاوند له مور سره خبرې کوز او پاس کولې او تل یې دروغ ورته ویل او یا یې پوچې خبرې ورته کولې، هرومرو به له مېرمنې سره هم بد چلند کوي. ځینې نارینه خاوندان چې خپلې مور ته درناوی نه لري په تیره بیا ښځه داسې څیز ګڼي چې هسې په کور کې ورته ګرځي او نور هیڅ ارزښت نه ورته لري. دریم، خودخواهي. هغه کسان چې یوازې د ځان په اړه او نفسي غوښتنو کې ډوب وي ممکن هرې ناروا ته اسانه لاس ور واچوي، نو دوی بیا په زړه کې رحم او سوی نه لري. کیدای شي دا رنګ عادتونه ښځه مېرمن یو مخلوق نه بلکې یو څیز یعنې یو آله وګڼي. ثابته شوي چې دغه رنګ خیانت په کم عمره کسانو کې لیدل کیږي. څلورم، بېمینېتوب. د خیانتګر مېړه یوه لویه نښه دا هم ده چې مېرمنې سره کله کوروالی کوي نو ټول فکر یې په ځاني لذت وي، ځکه د هغې اروايي اړخ ته هیڅ ارزښت هم نه ورکوي چې هغه هم ترې خوند واخلي. مثلا داسې څه نه ورته وایي چې هغه پرې خوشحاله او ډاډه شي، یعنې له تا سره مینه لرم، یوازې ته چې په دې نړۍ کې سکون راکوي یا یې نه ښکلوي، نو له دې څرګندېږي چې واقعي مینه نه کوي. خو دلته یوې بلې خبرې ته هم توجه پکار ده چې ځینې نارینه خاوندان په لمس کولو، ښکلولو، په غېږ کې نیولو باندې مینه ښکاره کوي، خو په عین حال کې ډېر پریشانه او قهرجن مضطرب وي. په دې وخت کې باید یوه پوښتنه ترې وشي چې اوس ولې د پخوا په څېر زیاته مینه نه کوي، ناروغ یې که زما مینه بل چاته ورکوي. شپږم، خلافکارۍ ته مخه کول. که چیرته نارینه خاوند نشې کولی یا قمار یې واهه نو مېرمن دې په دې پوه شي چې د خیانت وروستي حد ته رسېدلی دی، یعنې لاس دې ترې ومینځي. اووم، ډېر انتقادونه کول. دا شی تر ډېره کورنۍ ژوند ړنګوي او مېرمنې باید په دې وپوهېږي چې د هغوی په حقونو کې هم اسانه تېری کولی شي، یعنې تر ډېره د ښځې مېرمن په مثبتو عادتونو او کارونو نیوکه کوي تر دې اندازې چې هغه په خپل جسم او قوارې لا شکمنه کړي یا یې د هغې په یو کار تر حده زیاتې خبرې شروع کړي وي. دا هم یو بیلونکی او معلوم خیانت دی. یوه یادونه باید وکړم دوستانو چې هرومرو په ګډ ژوند کې د نارینه یا ښځې لخوا څه ناڅه خیانتونه د ځینو علتونو یا عادتونو له وجې رامنځته کیږي. که چیرته دواړه یو بل په حقوقي او مسؤلیتي لحاظ وپېژني ممکن د هر خیانت مخه په اسانه ونیسي، مګر لویه ستونزه دا ده چې په هر څه بې تفاوته پاتې نشي، ځکه د دې سبب ګرځي چې په راتلونکي کې ښځه خاوند تر داسې حده ورسیږي چې کورنۍ ژوند یې تریخ او په پای کې سره بیل شي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.